عزیزانو، خدای پاک موږ او تاسې دې نړۍ ته رالیږلي یو او دا ژوند دې راکړی دی چې موږ او تاسې په دې نړۍ کې په دې دنیا کې داسې ژوند وکړو چې د دې نه موږ او تاسې خوند واخلو. په دې کې موږ او تاسې داسې لاسته راوړنې راوړو چې د کوم دپاره خدای پاک د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې انبیا را لېږلي دي. په دې ژوند کې لاسته راوړنې، خوندونه، مازې، بریاوې، د خدای رضا او د خدای هغه ژمنې چې خدای پاک موږ او تاسې سره په قرآن کې کړي دي، هغه وخت لاسته راوړی شو کله چې موږ او تاسې په هغه رقم وچلېږو په څه رقم چې خدای پاک موږ او تاسې ته ښودلي دي. عزیزانو، که موږ او تاسې فکر وکړو، په ټوله نړۍ کې به ووایم که نه چې هغه کسان چې په عرب ممالکو کې دي او یا نور اسلامي هیوادونو کې دي وایي ګورې او بیا موږ ورسره پرتله کړي نو موږ ډېر په اسلام چلیږو، خو په موږ کې هغه صبر، په موږ کې هغه انصاف، په موږ کې هغه پرېکړې، په موږ کې هغه څه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي هغه نشته. موږ او تاسې خدای پاک نړۍ ته رالیږلي یو چې د نورو انسانانو سره یو ځای ژوند وکړو او موږ او تاسې داسې ژوند وکړو چې د خپلې پوهې نه، د دې خپل انسانیت نه، د دې خپل وجدان نه، د دې خپل ایمان نه، د دې خپل اسلام چې موږ او تاسې زده کړی دی د دې نه موږ او تاسې نورو ته څه ورکړو، داسې ژوند د دوی سره وکړو چې دوی د موږ او تاسې نه څه زده کړه او دوی هم په هغه لار روان شي تر څو په نړۍ کې فساد خپور نه شي او د مرګ نه وروسته دوی د خدای پاک نه عذاب ونه ګوري. خو ډېره بدبختي او ډېر بدبختانه چې موږ او تاسې خو په اسلام چلیږو، خو هر څه چې د اسلام خلاف دی په موږ او تاسې کې شته. موږ او تاسې په خپل کور کې د خپلو ورونو سره، د خپلو خویندو سره، د خپلو خپلوانو سره، د خپلو تره زامنو سره، د خپل اولس سره ظلم کوو. موږ او تاسې هیڅ وخت د خپله حقه نه تېرېږو، لیکن هغه حقونه چې بیا دشمن د موږ او تاسې نه لاندې کړي هغې ته موږ او تاسې نه یو کېږو. که په ساده کلیواله ژبه یې درته ووایم، موږ د کور زمریان او د بیدیا ګیدړان یو. هغه زمریتوب او هغه غورځنګونه چې موږ او تاسې باید په دشمن وهلي وای چې هغوی زموږ او ستاسې دود دستور، زموږ او ستاسې ولس، زموږ او ستاسې خاوره، زموږ او ستاسې حقونه تر پښو لاندې کړي او لا یې هم کوي. هغوی ته بیا مړې سترګې، رور ته زمری، تره زوی ته زمری، کلیوال ته زمری او داسې نور. نو عزیزانو، که غواړو چې په نړۍ کې ښایسته ژوند وکړو او د مرګ نه وروسته هغه بریاوې لاسته راوړو کومې چې خدای پاک موږ او تاسې ته ساتلي دي، نو بیا به سم چلیږو. په دغه مړسترګتوب باندې، په دغه خیانتونو باندې چې موږ او تاسې کوو، نو خدای پاک قادر دی، خو خدای پاک چې نړۍ ته رالیږلي و هغه ګوري چې موږ او تاسې څه کوو. څومره مو ایمان دی، څومره مو وجدان دی، څومره مو انسانیت دی، څومره مو خپلوي ده، څومره مو مرستې دي د خلکو سره، څومره مو آبادي ده او څومره مو فساد دی. نو دا ټول د ذرې ذرې حسابونه کېږي، هغه د ژوو سره نه کېږي. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، هغه د انسان سره کېږي ځکه چې خدای پاک په د انسان باندې حد کړی دی. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ، یو بل ته لاس ورکئ، یو بل ته خپل انسانیت، خپلې مرستې وښایئ، خپل کپ د بل سره نیم کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.